السلام علیکم قدرمنو دوستانو، هیله مند یم چې ټول روغ جوړ او د صحت په جامو کې پټ اوسئ. قدرمنو دوستانو، زموږ نننی درس د رنګونو په باره کې دی. هیله مند یم چې د درس تر پایه پورې له ما سره پاتې شئ، درس وګورئ، یو څه ترې زده کړئ او په خپل ورځني ژوند کې ترې استفاده وکړئ. نو راځو قدرمنو خویندو ورونو خپل درس ته. لکه څنګه چې ما یادونه وکړه قدرمنو دوستانو، زموږ درس د فارب په باره کې دی، یعنی د رنګونو په باره کې. نو په بارنۍ برخه کې موږ سره لیکل شوي دي چې دی فاربن یعنی رنګونه. شوارز یعنی تور رنګ. غوت یعنی سور رنګ. بلو یعنی اسمانی رنگ. grün یعنی شین رنگ. gelb یعنی زیړ رنگ یا ژیړ رنگ. weiß یعنی سپین رنگ. لیلا وی قدرمنو خویندو ورونو بنفش رنگ تا. براون یعنی نسواری. پینک یعنی گلابی رنگ. گراو یعنی خړ رنگ یا خړ. اورنج یعنی نارنجی رنگ. ترکیز یعنی پیروزی رنگ. بوند بای قدرمنو خویندو ورونو رنگین تا یا رنگارنګ تا. قدرمنو خویندو ورونو، دا زموږ د نن ورځې درس. هیله مند یم چې درس مو خوښ شوی وي، یو څه مو ترې زده کړي وي. قدرمنو خویندو ورونو، که چیرې تاسې کوم انتقاد یا پیشنهاد لرئ نو تاسو کولی شئ، یا پوښتنې لرئ نو تاسو کولی شئ قدرمنو خویندو ورونو چې موږ ته زموږ د انسټاګرام د لارې راواستوئ او یا هم په کمنټ کې موږ ته پرېږدئ. تر بلې ویډیو پورې چې زه ستاسې په درانه خدمت کې حاضرېږم، تاسې په لوی او بخښونکي خدای سپارم. په هر ځای چې اوسئ، خوښ اوسئ، خوشحاله اوسئ. الله مو مل شه.